jungle. السلام علیکم، زه بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د لاسه 14 نور کسان مړه شو. کرونا وایرس 2 نور ډاکټران ووژل. په خیبر پښتونخوا کې د وړو بحران هغسې په زور دی. د چین وزیر دفاع انکشاف وکړ چې په لداخ کې حالات بھارت پخپله خراب کړه. د وزیر اعظم معاون خصوصي ډاکټر ثانیه په پېښور کې د لنګر افتتاح وکړه. د وزیر اعلی سره ملاقات وکړو. د مذهبي امورو وفاقي وزیر د خانه کعبې د تبرکاتو د نمایش افتتاح وکړه. د صوبایي اسمبلی اجلاس د SOPs مطابق روان دی. صوبایي وزیر خزانه اجلاس ته وینا وکړه. د هوابازۍ وفاقي وزیر د کراچۍ د جاز د حادثې ټوله ذمواري په شهید پایلټ باندې ور واچوله. د ګلګت بلتستان گورنر د قائم مقام وزیر اعلی نه حلف واخیستو. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په کراچۍ کې د مفتی محمد نعیم د دعا د پاره د کور ته ورغی. یوې خواته د وفاقي وزیرانو فواد چودري او اسد عمر ترمنځ غلط فهمۍ لرې شوې، نو بلې خواته شهرام ترکی د وزیر اعلی محمود خان سره روغه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی IGP خپل دفتر ته راوغوښتو او د امیر په بېعزتۍ کې د ملوثو پولیسو اهلکارو خلاف د اکشن اخیستو حکم ورته وکړو. بلې خواته په پوره صوبه کې د امیر سره د همدردۍ او د تاکال پولیس خلاف زبردست احتجاجي مظاهرې شروع دي. د اسلام آباد د سمال لاک ډاون په علاقو کې رینجر لګیا دي ګشت کوي. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 DG په هتیانو کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ملکان د شهید افسر کور ته ورغی. انجمن دکانداران شیرګړ د تاکال پولیس خلاف د احتجاج اعلان وکړ. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په روستم اډه کې د فایرنګ په نتیجه کې مړ شوی 33 کلنی ځوان هسپتال ته ورساوه. اوس د دې خبرونو تفصیل.
کرونا وایرس په خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ کې 14 نور کسان ووژل. د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې د یو کم 500 نورو مریضانو اضافه وشوه. دغه شانې 1212 نور کسان صحتیاب شو. د سرکاري اعدادو شمار مطابق فعال کیسونه 11,921 ته رسیدلي دي. کرونا وایرس 2 نور ډاکټران ووژل. تاکال پولیس چې د امیر نومې ځوان کومه بېعزتي کړې وه په دی کم تشدد کړی و، د هغه پولیسو اهلکارو خلاف یو طرف ته تادیبي کارروایي شروع ده، نو بلې خوا ته په پوره صوبه کې زبردست احتجاجي مظاهرې هم شروع دي. د پولیس په امیر باندې د تشدد او د بېعزتۍ خلاف په سوشل میډیا باندې یو زبردست هل چل شروع دی. د اطلاعاتو مطابق په دې واقعه کې د ملوثو پولیسو اهلکارو خلاف محکمانه کاروایانې جاري دي. د پولیس د دغه اهلکارو خلاف FIR درج شوی دی او دوی گرفتار کړی شوي دي او سسپینډ کړی شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وړو بحران کې نور شدت راغلی دی. وړه لګیا دي ورځ په ورځ ګرانیږي او د بازارونو نه وړه رو لګیا دي ورکیږي. د کراچۍ د جیاز ټوله ذمواري د هوابازۍ وفاقي وزیر په شهید پایلټ باندې ورچولې ده. د قومي اسمبلۍ ته وی چې د شهید پایلټ په سر باندې د کرونا وایرس سور و. د وی چې د شهید پایلټ جاز چلولو ته اډو خیال نو، په ټول صبر کې په کرونا وایرس باندې بحث کو. دا هم انکشاف وکړ چې جاز بالکل ټیک ټاک او په تکنیکی بنیادونو باندې بالکل درست او سلامت و. دا صوبایي اسمبلۍ اجلاس د SOPs مطابق جاری دی. د صوبایي اسمبلۍ ممبران د یو بل نه لرې ناست دي او په اجلاس کې خپله نمایندګي کوي. صوبایي وزیر خزانه اجلاس ته وینا وکړه. د وزیر اعظم عمران خان معاون خصوصي ډاکټر ثانیه په پېښور کې د لنګر افتتاح وکړه او د احساس پروګرام ریکارډ چک کړ. په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې سره موجود و. یوې خواته د وفاقي وزیرانو فواد چودري او اسد عمر ترمنځ غلط فهمۍ ختم شوې، نو بلې خواته د شهرام ترکۍ او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان ترمنځ هم روغه وشوه. د دواړو ملاقات وشو او غلط فهمۍ لرې شوې. د ګلګت بلتستان گورنر جلال حسین د قائم مقام وزیر اعلی میر افضل نه حلف واخیست. د چین وزیر دفاع په لداخ کې د حالاتو خرابېدو ټوله ذمواري په بھارت باندې ورواچوله. د زیاته کړه چې په لداخ کې بھارت د چین پوځیانو ته دونه اشتعال ورک چې هغوی په کارروایۍ کولو باندې مجبوره شو. د وی چې مونږه جارحیت نه دی کړی بلکې مونږه د جارحیت جواب ورکړی دی. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په کراچۍ کې د خدای بخلي مفتی محمد نعیم کور ته ورغی او فاتحه خواني وکړه او دې نه وروستو د زوی سره میډیا سره خبرې اترې هم وکړې. د مذهبي امورو وفاقي وزیر نور الحق قادری د خانه کعبې د تبرکاتو د نمایش افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې دغه ټول تبرکات وکتل او د نمایش د انعقاد ستاینه وکړه. په اسلام آباد کې چې په کومو علاقو کې سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی، په هغه علاقو کې رینجر لګیا دي گشت کوي او د سمارټ لاک ډاون نگرانی کوي. د ریسکیو ډبل 122 DG خطیر محمد په هاتیانو کې د ملکان د ریسکیو ډبل 122 د شهید افسر کور ته ورغی او فاتحه خواني وکړه. د په دې موقع باندې د شهید افسر خدماتو ته خراج تحسین پیش کړ. د مشهوري اداکارې صنوبر نوي تصویرونه په سوشل میډیا باندې وایرل شو.
انجمن دکانداران شیرګړ په تاکال کې د پولیس د لاسه د امیر نومي ځوان سره د زیاتی او د بې عزتۍ خلاف د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. سبا 9 بجې به دا مظاهره په شیرګړ بازار کې کیږي. په دې مظاهره کې ټولو سیاسي جماعتونو ته او مقامي سیاسي قائدینو ته دعوت ورکړی شوی دی. د احتجاجي مظاهرې ټولې تیاری مکمل شوي دي. سبا 9 بجې به دا مظاهره په شیرګړ بازار کې کیږي. د اطلاعاتو مطابق د رستم په اډه کې یو 33 کلنی ځوان په ګولۍ باندې ولګېده او په موقع باندې حق ورسېدو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېدو او لاش یې هسپتال ته منتقل کړ. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.